دوستانو یو ډیر ضروري خبر سره شیر کوم ګیلمنه کوم چې په ټیک ټاک لایو باندې راځي ډېرې غلط خبرې کوي کنځاګانې کوي د هغې خلاف هم اخیر فایر کار سو او ګیلمنه به هم نیول کیږي د شالان خان له خولې نه دا واورئ دا رپورټ سره شیر کوم ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې اکثره ټیک ټاکران یا ټیک ټاکران ونیول سول نو ګیلمنه ولې نه نیول کیږي د ګیلمنې په اړه باندې څه رپورټ دی ولې نه نیول کیږي اخر تر اوسه پورې هغه نه ده نیول سوی نو دوستانو د ګیلمنې په اړه باندې تازه اپډیټ دا دی راځئ دوستانو دغه ویډیو سره شیر کوم چې ګیلمنه به څه نیول کیږي او ګیلمنه تر اوسه پورې ولې نه ده نیول سوې راځئ دوستانو دا ویډیو راسره وګورئ ډیر زیات خلک چې دي هغه بار بار دا یو کوېسچن کوي هغه په سوشل میډیا باندې هغه په میسیجز باندې په کمنټس باندې هغه وایي چې ګیلمنه عالیه داسې یو څو نورې فیمیلز دي هغه دي نومونه یادوي چې دا تاسو ولې د دې باره کې تاسو ولې خاموش یا تاسو دوی ته ولې څه نه وایئ مین خبره دا ده چې په الریډي په های کورټ کې د دې خلاف یو کیس روان دی انشاءالله within few days زمونږ next week دا اوس چې کوم بلکې سٹارټ دی زمونږ دا کوشش دی چې مونږ officials FIA سایبر کرائم سره په دې باندې یو میټینګ وکړو دا کوم سپیسیفیک فیمیلز چې بهر دي د دې خلاف مونږ یو کمپلینټ آی سره جمع کړو دا زمونږ اراده ده دین علاوه الریډي په های کورټ کې کیس روان دی زمونږ ټولو پښتنو سترګې چې دی هغه های کورټ ته دي زمونږ دا پوره امید دی چې انشاءالله عدالت په یو داسې قدم علي چې هغې کې به دې خلکو ته سزا میلاویږي جنگ صرف د فحاشۍ خلاف دی جنگ صرف د کنځلو خلاف دی جنگ صرف د بېعزتۍ خلاف دی نه د چا د ټیک ټاک خلاف دی نه د چا د لایف خلاف دی نه د چا د گیم خلاف دی څه پښتانه دي له غلط رنګ ورکوي موږ بار بار دا خبره کوو چې هر چا ته دا حق حاصل دی چې هغه آزاد ښکلي ژوند تېر کړي د عزت نه ډک دا چاته حق نه دی حاصل چې هغه داسې حرکتونه وکړي چې هغې سره روان مستقبل ته نقصان رسي خو زه صرف د پښتنو ته دا یو خبره کوم تاسو چې دا کوم ګفټینګ کوئ دا غلط مو کوئ تاسو چې دا کوم خلک فالو کړي دي دا تاسو دا کولی شئ چې دا تاسو انفالو کړئ دا هم د دې جهاد کې ستاسو غټ فرض دی زه تاسو ته صرف دا یو ریکویسټ کوم چې پړه کې خو تاسو بد وایئ خو دومره تاسو کولی شئ چې دا اکاونټ تاسو بلاک کولی شئ چې دا ګنده خلک دا ګنده ویډیوز ستاسو مخې ته نه راځي